سوشل میډیا باندې د افغانانو په مابینځ کې پر پلتو شانې باندې جنګونه دي. یو وایي زه پښتون یم، اوچت یم، غوره یم په ژبو قوم کې، یو وایي ازبک یم، یو وایي تاجک یم، اوچت غوره لوی یم په قوم و ژبه کې. یو بل ته ښکنځل، توهین، سپکاوی کوي. یاد وساتئ افغانانو، اسلام 1400 کال در مخه راغی، موږ ته زموږ عزت په اسلام کې دی، نه په قوم و ژبه کې. الله تعالی په قرآن کې درته وایي ما تاته د مسلمان لقب درکوي، ځان ته مسلمان ووایه. دین مو یو دی، الله مو یو دی، کتاب مو یو دی، کلمه مو یوه ده، لیډر مو محمد صلی الله علیه وسلم دی. په ژبه، دین، اسلام، انسانیت، وطن، کلچر عناد کې ورونه یو، اختلافات ورته شي دي. مسلمان راغلی، مسلمان به دی، مسلمان به راپورته کېږي، په قبر کې درې سواله کېږي. رب دې څوک دی؟ دین دې چې شي، نبي دې څوک دی؟ دا درې سواله به هغه وخت جواب ورکوی سي په دین اسلام دې عمل کړي. واتیو الله واتیو رسوله.